ډېره مننه نظم دی چې یارانو زه چې لس کلنه ومه د اختر شپو په کوڅه کې ناست وم راسره درې څلور ملګري هم وو ټولو خوشحاله چې سبا اختر دی موږ د یو بل نه تپوسونه کول سبا به څنګه رنګ جامې اچوو زما د ښي طرف ملګری وایي زه خو به تورې جامې تورې څپلې ورسره هم توره ګړۍ اچوم زما د ګس طرف ملګری وایي ما له مې پلار سپینې جامې اغوستي جامو سره به تور سینډل اچوم زموږ د درېیم ملګري داسې ووی زما بابا ستا د بابا نه ښه دی ما له یې درې جوړې جامې اغوستي چې زما وار شو ټولو ما ته کتل زه غلی ناست وم سوچ کې تللی ومه دې کې د یو رانه پوښتنه وکړه منصوره ته به څنګه جامې اچوې ما په جواب کې ورته داسې ووی زما جامې خو به سبا ووینې چې زه به څنګه رنګ جامې اچوم د دوی نه پاڅېدم په منډو منډو د خپل کاله په ور ننوتم زر د مورجانې خواله ورغلمه مور ته مې داسې په ساګانې ووی زما مورجانې یو خبره کوم مور مې ویل زویه قربان دې شمه ستا په ورکوټې زړه کې څه پراته دي مور مې ویل زویه قربان دې شمه ستا په ورکوټې زړه کې څه پراته دي ما په جواب کې مور ته داسې ووی د سپین دادا هغه زامن پیژنې هغوی له پلار داسې جامې اغوستي مورې چې زه ورته سم وپسخېږم مور مې په سر را له لاس راښکلو بیا یې سینې پورې راجوخ کړم زه او غریو نیولې شانتې داسې ووی د سرسایې پیسې که راکړلې چا تا له به هم جوړه جامې واخلم ما په جواب کې مور ته داسې ووی د سرسایې پیسې که در نه کړه چا نو زه به دې اختر کې داسې ګرځم مور مې ما په جواب کې ورته داسې ووی د سرسایې پیسې که در نه کړه چا نو زه به دې اختر کې داسې ګرځم مور مې جواب کې راته داسې ووی 2 میاشتې پس به لوی اختر راځي تا له به ښکلې جوړه وګنډمه ما مې نور کونډې مور ته ایسو نه وې خو بس په پلار پسې ارمان راغی یکدم په ما باندې سر وچورلېدو او په یو دم ځمکې ته پرېوتمه او ما په وچو شونډو داسې ووی لړ شي ملا راولې خلکه یا څه دوا راولې خلکه ما له اشنا راولې خلکه او زما بابا راولې خلکه سبا اختر دی زه به یې څنګه تېروم غزل دی چې د فریب نه ډک مخونه ښکارېدل په دې ښار کې نفرتونه ښکارېدل او بعضې خلک به په کور دننه ناستو بعضې خلک به په کور دننه ناستو په مخونو که نیتونه ښکارېدل بعضې خلک به په کور دننه ناستو په مخونو که نیتونه ښکارېدل او رنګ نه ښکلې خولې خوږې لکه د شاتو خو په زړه کې یې داغونه ښکارېدل په دې ښار کې د چودنې بل ځای نه و تا ته صرف جوماتونه ښکارېدل مننه په دې ښار کې د چودنې بل ځای نه و تا ته صرف جوماتونه ښکارېدل او هر یو تن د خپل هوس نشه کې ناستو د یو ډمې اندامونه ښکارېدل هر یو تن د خپل هوس نشه کې ناستو د یو ډمې اندامونه ښکارېدل او ما منصور له د اصغي په لاس کې راکړل ستا په لاس کې خو ګلونه ښکارېدل